د خبرونو سرټکی د اسلامي امارت د رهبر لخوا په اخترس پیغام کې د مظلومانو د حقونو پر دفاع او د ظالمانو پر مجازاتو ټینګار. په مسکو کې د بهرني ډیپلوماټانو د هنري اثارو په نندارتون کې د افغانستان د فرهنګي عطشې ګډون او فرانسې ته د اسرائیلو د کورني امنیت د وزیر پر ننوتلو بندیز. بسم الله الرحمن الرحیم. درنولیدونکو سلام درنو خبرونو ته ښه راغلاست. نن یکشنبه د خبرګولۍ میاشتې 3 منټه د زنور احمد محمدي مسپام وکړي بشپړ خبرونه ته. د افغانستان اسلامي امارت رهبر په خپل اخترس پیغام کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د نوي نظام تر واکمنۍ لاندې به پر خلکو د ظلم او تیری مخنیوي کیږي او د مظلوم حق به ترلاسه کیږي. هغه ویلي هر هغه څوک چې پر خلکو ظلم وکړي که هر څومره ځواکمن هم وي په پای کې به له ذلت او ماتې سره مخ شي. هغه همداراز له مسؤلینو غوښتي چې له خلکو سره په چلند کې عدالت مراعات کړي، د ادارو دروازې د مراجعینو پر مخ ونه تړي او خپل دندې د خلکو د خدمت او هوساینې لپاره د شریعت پر بنسټ په سمه توګه ترسره کړي. فضل هادي حمزه په مسکو کې د افغانستان فرهنګي عطشې د بهرنیو ډیپلوماټانو د هنري اثارو په نندارتون کې چې د نړۍ رنګونو تر سرلیک لاندې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له خلوري جوړ شوی و ګډون وکړ. د اطلاعات او کلتور وزارت وايي په دې نندارتون کې په روسیې کې میشت افغان انځورګر زبی پیکانم خپل هنري اثار نندارې ته وړاندې کړل چې د لیدونکو ځانګړې پاملرنه یې ځان ته راوړوله. د پانګونې بین الوزارتي کمیټې نوبتي غونډه کې د کابل ښار په لومړۍ ناحیه کې د مالیې وزارت پر ځمکه د 3 پوړیزو سوداګریزو مارکیټونو د جوړولو طرحې تایید شوې. همداراز دې غونډه کې د کابل ښار په 11مه ناحیه کې د سوداګریز مارکیټ د جوړولو په طرحه له بحث وروسته اړونده ادارو ته راجع شوه ترڅو یې مالي، تخنیکي او اقتصادي اړخونه وڅېړي. او وروستی خبر د فرانسې دولت خپل خاورې ته د اسرائیلو د کورني امنیت د وزیر ایتامار بن ګویر داخلېدل منع کړل. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان نویل تیره ورځ وویل له نن څخه د فرانسې خاورې ته د ایتامار بن ګویر داخلېدل منع دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه دغه پریکړه د فرانسوي او اروپایي وګړو چې د سمود نړیوال کاروان یا غزې ته د مرستو رسولو کاروان غړي و د هغوی پر وړاندې دغه اسرائیلي چارواکي د ناسمو کړنو له امله شوې ده. درنولیدونکو دا و د نوروز خبرونو له ملتیا مننه. تر بیا مو الله مل شه.